السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندورې ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو فیسبوک د فرینډ لیست کې، البته فیسبوک کې آی ډي کې زموږ سره کوم ملګري د هغو نمبر پیدا کړو. یعنې ملګرو کوم چې نمبر خو په دوه طرو کې پیدا کېږي. کله چې یو ملګري غواړي د هغه نمبر پیدا کړو، که چېرې یې پټ کړی نه وي خو په داخل د فیسبوک کې په ډېرې اسانۍ سره پیدا کېږي. خو که چېرې نمبر یې پټ کړی نو هغه به موږ څنګه پیدا کوو. که چېرې نمبر یې پټ کړی انشاءالله دا طریقه په دې نننۍ ویډیو کې درته وښیم. ډېره اسانه طریقه ده، هېڅ زمن څخه تاسو د ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو مخکې له دې نه زه ویډیو شروع کوم، تاسو خو یو خورا په درنښت یوه هیله لرم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو ټوله مخکې لومړی تاسو ته در ورسیږي. او ملګرو په سبسکرایب مو څه پیسې هم نه ځي او نه هم په بیا نه پې مصرفېږي. یوازې په یو سکند کې تاسې کولی شئ زما چینل سبسکرایب کړئ. نو چینل سبسکرایب کړئ تر څو زه ستاسو ته داسې خوندورې معلوماتي ویډیوګانې اپلوډ کړم. نو ملګرو دې لپاره تاسې د فیسبوک د ملګرو د فرینډ لیست پټ کړی نمبر پیدا کړئ. نو ډېر اسانه ده، تاسو په خپل موبایل کې یو بروزر راخلاص کړئ. هغه که هر بروزر یې ملګرو دا کروم بروزر راخلاص کړئ. ملګرو کروم بروزر په هر موبایل کې موجود دی. بیا هم ستاسو په موبایل کې کروم بروزر نه نو دا کروم بروزر تاسې له پلی سټوره را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو کروم بروزر به زه خلاص کړم. کروم بروزر مو چې ملګرو خلاص کړم، دلته به تاسو کې سرچ کې ولیکئ مس روټ 10. سمه ده ملګرو، مست روټ 10 مو چې ملګرو ولیکئ، دلته به ورسره ولیکئ فیسبوک. سمه ده، فیسبوک مو ورته تیار وګورئ، په سر کې هم راواوښت خو موږ به بیا هم دلته ولیکو. بښنه غواړم خو بېرته واوښتو مس. بیا د ملګرو تاسو هم ملګرو دا لیکنه پکې وکړئ. سمه ده ملګرو، دا لیکنه مو هر کله پکې وکړه نو دا به څنګه کوي ملګرو، سرچ کوي. دا د ملګرو ما دا لیکنه سرچ کړله، یوه شېبه به ورته انتظار وکړو نو داسې صفحه به موږ ته راکړي. نو ملګرو دلته د نوټونو کې معلومات کې خو موږ چې کوم ټریک کوو نو په دغه ویب سایټ کې کوو. نو ملګرو تاسو هم په دې کې کار وکړئ، ځکه د نورو طریقې څنګه دی یو څوک فرق کوي. نو زه به دا ویب سایټ راخلاص کړم، په دې لینک به کلیک وکړم، یوه شېبه به ورته انتظار وکړم تر څو دا راخلاص شي. نو ملګرو دلته تاسو څخه به باید په لومړي سر کې خپل فیسبوک څخه لاګین شي. سمه ده، ما دلته یو بله آی ډي څخه لاګین شوی، خپل آی ډي څخه نه یم لاګین شوی. نو تاسو هم څنګه کوئ له یو اکاونټ څخه لاګین شي. هغه که هر اکاونټ وي نو تاسو څخه کله په همغه لینک باندې کلیک وکړئ، هغه اول چې آل پروفایل ملګرو په هغه باندې چې کلیک وکړو نو تاسو ته به ډایرکټ خپل پاسورډ او ایمیل وغواړي. تاسو ایمیل او پاسورډ ورکړئ نو آی ډي به مو ډایرکټ راخلاصه شي. دا د ملګرو تاسو به ډایرکټ داسې صفحه راسي نه ملګرو، کوم ملګري ستاسو دی هغه ټول ملګري به دلته تاسو ته راوړي. آل فیسبوک سرچ. سمه ده ملګرو، کوم ملګري ستاسو دی هغه ډایرکټ تاسو ته دلته راوړي. نو دې لپاره چې د دې ملګرو نمبر معلوم کړئ نو تاسو به څنګه چل کوئ. نو ډایرکټ ملګرو په دې عکس باندې هم پروفایل ته به ورننوځي. عکس باندې مو چې کلیک کړو نو یوه شېبه به ورته انتظار وباسو. ملګرو ډېره اسانه طریقه ده، موږ نېټ بیا یو څه ډیټا کار خوشې کوو. نو دا د ملګرو صفحه به تاسو ته راسي. سمه ده، نو دلته به تاسو څه چل کوئ، دلته لیکلي اباوټ انفو. نو په دې اباوټ انفو به ملګرو کلیک وکړئ. نو دا د اباوټ انفو هم یوه شېبه بیا ورته تم شمه. نو دا د ملګرو تاسو وګورئ دا یې څنګه د نمبر شو. سمه ده ملګرو، دا یې ډیټ آف بورډ شو، دا څنګه شو، جندر شو، میل. سمه ده ملګرو، دا هم د نمبر پیدا کولو طریقه وه، د پټ کړي نمبر. یو بل ملګری به هم دلته وګورو چې د هغه نمبر څنګه کوو پیدا کړو. دې څخه بېرته شاته بیک شو. دلته به عطاالله خلقت باندې کلیک وکړو، د هغه به پیدا کړو. ملګرو دلته څنګه بیا راسو په دې اباوټ انفو باندې کلیک وکړو. اباوټ انفو مو چې وهلو ملګرو تاسو بیا وګورئ څنګه شو، د نمبر یې څنګه ښه راته شو کړو. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ هر چا چې په خپل موبایل کې نمبر پټ بښنې سره په آی ډي کې نمبر پټ کړی وي او نمبر معلومات یې په همدې طریقه سره کولی شئ. نو هیله ده چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او څه مو تر زده کړي وي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندوره ویډیو تاسو ته مو د کومه په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.